سلامونه. د حکومت او طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوي له یوې میاشتې ځنډ وروسته عمومي ناسته کړې. دواړه لوري وایي په دې ناسته کې یو ځل بیا د کړنلارو په سر د اختلافي ټکو پر حل ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په چټکه توګه د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې ده. د یونما په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي بار د ملکي وګړو په اوږو دی. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه په دغه سفر کې د ولسمشر حسین روحاني په ګډون له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري. کورنیو چارو وزارت وايي نن یې د کابل څنګ 29 سیمه کې له چاودیدونکو توکو ډک موټر کشف کړی. یاد وزارت زیاتوي چې د قضیې په تړاو 3 تنه نیول شوي او ترې پوښتنې روانې دي. او د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې د 2 چاودنو له امله 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي. راپورونه وايي دا چاودنې پرون د پاکستاني پوځیانو په موټر شوي دي.